السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې سودخور سړي سره په اختري کې شریک سي، د سړي اخترۍ څنګه دې سوي دي که نه دې سوي. محترمه فقهای کرام وایي سودخور که د سړي سره په اختري کې شریک سي یا بل فاسق هغه فراغت د ذمې راځي، یعنې د اخترۍ غاړې خلاصېږي، خو لیکن په ثواب کې نقصان راځي. په اختري کې اصل شرط دا دی چې اسلام به مسلمان به ستا سره په اختري کې شریک وي، نو سودخور خو مسلمان دی، کافر نسو ورته ویلی. بدایع الصنایع جلد 4 صفحه 195 کتاب التزکیه او دغه رنګه الفقه اسلامي وادلته جلد 4 الباب الثامن الاضحیه المطلب الثالث صفحه 2711. نو محترمه ده داسې خلکو سره باید د اخترۍ سړی ځان شریک نه کړي، خو که شراکت راسي هغه اصل یې وصل چې اسلام دی هغه سته څه مشکل نه لري. او بل محترمینو ما ته زنګونه په واتساپ ما ووایي دا بعضې نارینه شاګردان بره ما په عذابۍ زنګونه راته ووایي، بعضې مسیجان داسې وي چې هغه زه روان یم صوت شروع وي د ټلیفون په راسي ټول میسج را خراب کړي. او ما شخصي ته داسې پوښتنې راسوي چې ضرورت نه وي، هغه صرف زنانهو دپاره دا امر کړی دی چې کولی شي چې هغه په شخصي کې پوښتنه وکړي. هغه په دې خاطر باندې چې د زنانهو دین ته لاسرسی د هغو نه نشته لکه د نارینهو. نارینه خو بهر عالم ته ټلیفون وکړي، د کلي ملا ته به ورسي، ښځینه خو محرومې دي. نو ډېر شرایط موږ د زنانهو دپاره داسې نرم کړي دي چې هغه په دې خاطر باندې چې د دوی دین ته لاسرسی وسي. نو دوی داسې پوښتنه په شخصي کې وکړي دا نارینه سړي خشموم ورته راسي، اکثره نمبرونه بلاک هم کم سي، عذابوي مې په ګروپ کې پوښتنه وکړه. دوه ورځې کېږي دی راغلی باره وایي زما پوښتنې ته ویل جواب نه ویل کېږي. ته خبر یې زموږ درس دلته له موږ سره 10000 نفره د واټساپ او د ټلګرام دغه ټول د فیسبوک ته هغه ټولې پوښتنې کوي، نو 10000 ته موږ څنګه جواب ورکړو؟ نو هغه پوښتنې ته موږ په وخت سره جواب وایو، تاسې صبر کوئ. کومه عاجله پوښتنه چې هغه موږ اخو دستي یې جواب وو. دا چې روژه هلته تېره سوې ده، د په روژه کې منګی اړولی باره وایي دا نو څنګه سو؟ ته صبر وکړه، هغه بیا روژه راسي ټولې خبرې به خدای حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.